سلامونه او نیکې هیلې ګرانو ملګرو، خویندو، ورونو او زده کوونکو. له څو ورځنۍ ناسوبتیا وروسته یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې راستون شوم. په ننني لوست یا درس کې تاسو ته د دوو مهمو عادتونو یا ویکو کارونه ښیم چې هغه د عادت دی او له عادت دی، چې دواړه په کومو ځایونو کې کاریږي، ځکه چې ډېر خلک پکې ستونزې لري. پیل کوو په ده باندې. د ټول یا ملکیت سربل یا عادت دی چې د انګریزي له آف سره سمون خوري، یعنې په عمومي ډول یو ملکیت یا اړیکه څرګندوي. اوس راځو دوو بېلګو ته. لکه د احمد کور په هغه کوڅه کې دی، یعنې د احمد کور، دا کور چې دی دا د احمد یعنې په ملکیت کې راځي، نو ځکه د یې تر مخه ولاړ دی. یا د دې واټ نوم باچا خان دی. واټ یعنې سړک، یعنې د دې سړک یا واټ نوم باچا خان دی. نو دا واټ دا نوم چې دی دا د یعنې باچا خان چې دی دا د نوم ملکیت شو، یعنې د دې واټ نوم شو. یعنې یو ځل بیا یادومه، په عمومي ډول دا د عادت چې دی یو ملکیت یا طول څرګندوي. لا بلې خواته ډېر مختلفو ځایونو کې راځي. لا په څو حالتونو کې راځي، خو په ټولیز ډول یو لوری یعنې یو طرف څرګندوي. سربیره پر دې یاد سربل د محلي، ځایي، اړیکي او تړوي یعنې مربوطوالی په توګه کړول په توګه هم کاریږي. کړول یعنې adverb. همدارنګه یو لامل او یوه استثنا هم څرګندولی شي. اوس راځو د لا لومړي حالت ته، هغه د لوري یعنې طرف څرګندونه ده. لکه لا څخه، لکه هغه له کابل څخه راغی. یا لا خوا، باد له دغې خوا راځي. یعنې که داسې ووایو چې هغه د کابل څخه یا کابل نه راغی، دا ناسم راځي، ځکه چې دلته د ملکیت څه خبره نشته. یا باد د دغې خوا راځي، دا هم ناسم دی، ځکه لاندې مې چلیپا ورسره په سور رنګ کې لیکلي چې داسې ناسم راځي که د دلته وکاروو، ځکه چې دا یو لوری څرګندوي. دلته د ملکیت څه نشته، یعنې دلته باید لا وي، یعنې لا څخه او لا خوا. بل حالت د لا کارونې د یو ځانګړي ځای څرګندونه، لکه د له سره، لکه د غره له سره ټول ښار لیدلی کیږي. یا د له پاسه، لکه د بام له پاسه د باران څاڅکو غږ اورېدل کیږي. که د دویمه برخې داسې ووایو چې د غره د سره ټول ښار لیدلی کیږي، دا نو ناسم راځي، ځکه چې له سره دا یو ځانګړی ځای شو، دلته ملکیت طول یا د عادت نشي راتلی. نو یوازې دا سر چې شو دا د غره ملکیت دی، نو د غر تر مخه باید دا د عادت راشي او له سره سره باید لا راشي. تاسو لاندې وګورئ په د چلیپا مې چې ورسره راکښلې ده، دا معنی چې داسې اعمال کې بیا ناسم راځي. اوس راځو د لا بل حالت، هغه د ځانګړي مهال څرګندونه ده، لکه لا وروسته او لا راهیسې. د بېلګې په توګه له غرمې وروسته راشه. یا له 2010 کال راهیسې زه په کابل کې ژوند کوم. که دغه جملې د عادت هغه جمله کې وکړو، ناسم راځي، لکه د غرمې نه وروسته راشه، دا سم نه راځي، ځکه چې موږ څنګه په پیل کې یاده کړه، د چې دی د یوازې ملکیت
په حالت کې راځي نو داسې سم نه راځي. یا که دویمه بېلګه راواخلو، د 2010 کال راهیسې زه په کابل کې ژوند کوم، نو دا دلته هم ناسمه راځي چې د پکې راشي، باید لا پکې وي، لا یعنې لا راهیسې. اوس راځو د اړیکې تړاو یا اړوندتوب یعنې مربوطوالی څرګندونه چې هلته هم تل لا راځي. لکه لا سره، زه له هغه سره ښار ته ځم. یا لا سره سم، لکه له ژمنې سره سم مې دغه کار ترسره کړ. او بله بېلګه لا سره سره، لکه له ډېرو خوږو سره سره دی ښوونځي ته لاړ. که موږ دغه درې جملې راواخلو او د پکې وکاروو نو ناسم راځي. لکه زه د هغه سره ښار ته ځم، دا سم نه راځي، بلکې لا سره باید، ځکه چې سره چې دی دا سره دا یو وستربل دی او تل یې یو سربل یعنې لا بدرګه کولی شي، دا یې بدرګه نشي کولی. او بل حالت د لا کارونې د لامل یا کابل څرګندونه ده، یعنې د علت لامل کابل په انګریزي کې چې ورته reason وایي. لکه لا کابله یا لا لامله، د بېلګې په توګه دی د ناڅاپي پېښېدونکې ناروغۍ له امله ومړ. که داسې ووایو چې دی د ناڅاپي پېښېدونکې ناروغۍ د لامله ومړ، دا بیا ناسم راځي. او یو بل حالت د لا کارون دا شو چې د یوه استثنا یعنې exception څرګندوي. لکه لا پرته، لکه له دې پرته بله حل لار نشته. که داسې وایي چې د دې پرته بله حل لار نشته، دا ناسم راځي، ځکه چې دلته د طول یا ملکیت څه نشته. او په پای کې لا چې دی دا یو څو عباراتونو کې راتلی شي، لکه له څه لاس اخیستل یا له چا مننه کول. لکه له تاسو مننه، ستاسو نه مننه بیا ناسم راځي، ځکه چې دلته د ملکیت په اړه څه نشته. ما لاندې هم ورسره لیکلي چې ناسم څنګه راځي، یعنې د څه نه لاس اخیستل به ناسم وي، یا د چا نه مننه کول هم ناسم راځي، بلکې لا چا مننه کول. نو دا و د او د لا کارونې ځایونه. هیله لرم چې څه مو ترې زده کړي وي، او که په چټکۍ سره مې درته ښودلې وي نو دا ویډیو یو ځل بیا وګورئ چې سم پرې پوه شئ، ځکه چې د دغو دوو وییکو یا عادتونو کارونه ډېره اړینه ده. تر بلې ویډیو پورې مې په خدای سپارم. ښې چارې.